قدرمنو هېوادوالو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ یو 2-3 ورځې مخکې ما د دغې خورکي ویډیو شیر کړی و، نو یو بااحساسه ورور مرسته رالېږلې ده. دغه مرسته موږ دغه خورکي ته ورکوو او د دې احساسات له تاسو سره شریکوو. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې ښه یې؟ شکر دی مننه. کاکا خپله ښه یې؟ مننه خوشحاله اوسئ. ماشومان دې ښه دي؟ کوم یو خو به مریض نه وي؟ دغه جلۍ مریضه ده، دا مریضه ده، دا مریضه ده. د غریب بیګان ګردون داسې فریاد کولو که بس خېټې پړسېږي او بس پرته وي، ساه مې بنده شوه، ډوډۍ نه شي خوړلی. څه دوا مې واخیسته؟ نه دوا مې واخیستې، هېڅ وس ماته نه کېږي چې باید وورکوم. اوس څنګه شپې ته څه لرې یا نه؟ بس اوس چا وریجې راکړلې هغه هم پخې کړلې او لږې لوبیا راولېږه، نور څه شی نه لرو. د دې نه مخکې چې موږ تاسو ته مرسته ورکړو بل څوک تاسو سره مرسته کړې ده؟ بس میاشت کې څوک اوړه راوړي، غوړي راوړي، بس 3 میاشتو کې څلور بس وختو تعلي دي، زکات راوړي، څوک راوړي دغسې څوک یې دي او پخلی ووړي. حکومت خواله نه ده شوې، لکه څوک دې ته لکه یو اوړه ورکړي، غوړي ورکړي، چې دوا دا ورته چې څه لکه اوړه عالم دی ورته توڼه ورکړي، دې په چا زړه درد کړی وي ورته کور ته ور وډبوي ورته یې راوړي. نور د حکومت د خوا نه لکه کارت ماټ هم نشته چې جوړ شي. تېره میاشت ځان ته لاړم او ولسوالۍ ته ده مې ولیکل موادو کارت مې نشته دا واړه اختر کې هغه عریضه چې مې ورکړه د ولسوال صاحب د خوا مې امضا شوه، نورو چارواکو د خوا مې امضا شوه او تر نن تاریخه پورې د عریضې موږ ته هېڅ پته نه لګېده چې عریضه څه کله څوک د انجینران دلته راغله که مالداره خلکو داسې خلکو چې کارتونه یې ورته ورکړل. موږ چې ډېر غریبانان بېوسه او کمبېګات هم نه لرل، زموږ یې بیخي پوښتنه موږ بیخي ډېر زیات عاجز یو چې دغه ځای پورې راغلي یاست موږ پوښتنه اولني تاسو کسان وو که زه تاسو ته ډېر ښه وکړو چې تاسو هلته راغلئ زموږ پوښتنه مو وکړه، نو اوسه پورې موږ ته څوک نه دي راغلي زموږ پوښتنه یې نه ده کړې په دې ځای کې. بس خوشحاله اوسئ. موږ خو چې همدا ویډیو کوو او موږ ته څوک مرسته رالېږي نو مستقیما موږ هماغه کورنۍ ته ورکوو. موږ په دې کې خیانت نه کوو. الله دې سره ښه وکړي، خدای مې آخرت او دنیا ښایسته کړه چې موږ ته ټوله لاس راکړو. موږ ډېر دې وخت سخت مشکلات سره مخامخ کېږي. خوشحاله اوسئ. خور جانې ما ستاسو ویډیو شیر کړی و نو یو بااحساسه ورور مرسته رالېږلې، دغه پیسې وشمارئ او څومره ترې خوشحاله کېږي دا پیسې وشمارئ. دې ورونه ډېر په ودانۍ په دې سخت مشکل وخت کې زموږ سره مرسته او کومک وکړو، خدای دې ته غټ اجر عظیم ورکړي. تاسو ته دې الله په آخرت او دنیا کې هغوی ته الله دې سره ډېر ښه وکړي. موږ دې وخت کې موږ سخت ده، بېګا ته مړه نه لرو، غوړي نه لرو، هېڅ شي. څو روپۍ دي؟ 8400 روپۍ دي. هغه ورور چې تاسو سره مرسته کړې ده هغې ته څه ویل غواړئ؟ هغوی ته ډېر کور ودانۍ وي او دا مرسته چې ده ډېره ولېږله دې نه ډېر کور ودانۍ په کې دی. هر قدم د خدای پاک ورته په جنت کې چې دا د خوارو غریبانو سره دې مرسته وکړه او کومک وکړو. دا چې دا هم زموږ د مرستې داسې پوره نه بس کېږي خو دې چې دا اوس ډاکټر ته وړو دا بل وړو کار زموږ ډېر روپۍ لګېږي. دستي زموږ یو چاره یو کار باندې وشي. غوړي وکړو، الله دې ورسره ښه وکړي، آخرت او دنیا دې ښایسته شي. دې مې الله ډېر ډېر ښه وکړي چې تاسو راغلئ، زموږ خبره مو واغوسته او هغوی ته دې دغه کړو. تاسو سره دې الله آخرت او دنیا مو ښایسته شي، خدای پاک دې سره ډېر ښه وکړي. قدرمن هېوادوالو د هغې ورور څخه نړۍ مننه کومه چې د دوی کورنۍ سره مرسته کړه او د دوی په شونډو مسکا راوستو. نو قدرمنو هېوادوالو هیله کومه چې تاسو هم همداسې د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړئ او په شونډو مسکا راولئ، ځکه انسانیت چې دی تر ټولو لوړه مرتبه ده او هر غریب و خوار چې دی پر موږ او تاسو باندې حق لري، نو باید انسانیت حق ادا کړو. که چېرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمېره ده 080 940 283 د لیدو څخه مننه.